د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی بلخ ولایت ته سفر وکړ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست الحاج خلیفه سراج الدین حقانی د روان کال د جوزا په 14مه د هیواد شمالي ولایتونو ته سفر وکړ. په دې لړ کې لومړنۍ لیدنه د بلخ ولایت څخه و چې د دې ولایت والی ښاغلی حاجي محمد یوسف وفای هرکلی وکړ. ښاغلی سرپرست وزیر په پیل کې د علي کرم الله وجهه زیارت ته ورغی. هلته د غازی وزیر اکبر خان زیارت هم وکړ او د نورو شخصیتونو ارواحو ته هم دعاوې وکړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست د روضې د موزیم د بیارغونې په برخه کې د بلخ د والی هڅې وستایلې. د علي کرم الله وجهه د مزار د بیارغونې او د روضې په انګړ کې د دینی مدرسې کتابتون سره د مرستې ژمنه وکړه. ښاغلی حقانی د هغې ورځې په سبا د بلخ ولایت له چارواکو، علماو او قومي مشرانو سره د یاد ولایت په تالار کې ولیدل. د قرآن کریم د مبارکو آیاتونو تر تلاوت وروسته د بلخ مرستیال مولوي ابو ادریس خبرې وکړي او د شمال خلکو ته د قدرمن خلیفه صاحب ورتګ یو ویاړ وباله. مرستیال والی د بلخ ولایت د مجاهدینو سرښندنې یاد کړي او د اسلامي نظام د بقا لپاره د مجاهدینو هر راز قربانی ته د تحری وینا وکړه. امیر محبوبی مشفوق مهربان ملت که در این ولایت ما و شما تشریف آوردن آمدنشان نهایت خوش آمدید میگیم و خرسان هستیم. این نتیجه همه اتفاق و وحدت و همبستگی بودن که امروز الحمدلله ما و شما نهایت ما شما کوشش کردیم که امروز این قسم استقلالیت را به دست آوردیم و به دست گرفتیم که همچنین این قسم محافل را بسیار به امن، به فضای آرام، به فضای بسیار به اطمینان قلب اینجا ما شما امروز جلسه خود ادامه میدیم و جلسه میگیریم. د غونډې بل ویناوال د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس شیخ محمد سعد هاشمي و. نوموړي وویل امنیت ته په ټولو ادیانو، دولتونو او ولسونو کې لومړیتوب ورکړل شوی دی. د اوسني امنیت امتیازات اسلامي امارت ته منسوبیږي. باید د اسلامي امارت هڅې په ملي او نړیواله کچه وستایل شي. امروز تجدیداً دین مجدد شد، نظام اسلام مجدد شد، تطبیق نظام اسلام مجدد شد. از بالا گرفته شیخ حفیظه الله آخرین نقطه رو شما تصور کنین، علماء، طلباء، حفاظ کرام، مخلصین، مجاهدین است. از این اضافه بالای ملت چه حکومتی میزبد؟ امارت اسلام یعنی حکومت امارت اسلامی را به این قسم ملت میزبد. د غونډې په پای کې قدرمن خلیفه صاحب وینا وکړه او ویل موږ هغه مهال د حکومت واک ترلاسه کړ چې هر څه ګډ وډ و. دغه جنجالي حالت مصروف وساتلو بیا ځکه خو مې شمال ته د په ځنډ راتګ عذر ومنئ. د جهاد په مرحله کې اعلی قدر شیخ صاحب د شمال مجاهدینو ته یو خاصه پاملرنه درلوده. ویل به دوی یوازې د یرغلګرو د اشغال په مقابل کې نه بلکې د متجاوزینو د هغو دسیسو په مقابل کې هم جنګیږي چې د مؤمنانو نفاق او جلاوالی غواړي. دوی سره د خپلې خولې مړۍ تقسیموي. چې کله د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله سره موږ مجلس کوم درلودو په دې جهادي دوره کې او د دو محترم به دغه هدایت موږ ته تر هر څه نه ډېره توجه تاسو د شمال خلکو ته وکوئ. دوی په ډېرو مشکلاتو کې دي، په ډېرو ابتلا او امتحاناتو کې دي. د خپل دخلي ګلا ورسره نیمایي کوئ، خو هغه خلک ګورئ چې درنه بې خدمته نه شي او بې پوښتنه نه شي، تاسو یغه طرف ته ډېره توجه وکړئ. ښاغلی حقانی وویل دښمنان د افغانستان د ویشلو لپاره ډېرې دسیسې جوړې کړي، خو دلته د تعصب ریښې ولسي نه وي بلکې سیاسي وي چې پردیو راوړي وي. زموږ واقعي حالت همدا دی چې له پنجشیره د پکتیکا زلزله ځپلو ته او له وروزګانه د بدخشان د طبیعي آفتونو له امله اغیزمنو خلکو ته د کومک لاسونه ور وخځېدل. زموږ وحدت طبیعي دی. زموږ په عقایدو باورونو کې ژورې ریښې لري. هغه افغانان چې تبلیغات او پروپاګند وډار کړل وطن یې پرېښود. بیرته دې راستانه شي. دا وطن د ټولو ګډ کور دی. دغه مینه افغاني مینه چې کومه د اسلامي مینه دا یوه فطرتي مینه ده. موږ هم چې څومره فکر وکړو په د 20 کلنۍ دوره کې زه ډېرو ولایتو ته نه یم تللی، خو تاسو ته به دا معلومات وي په د شمال کې به ډېر د جنوب
ولایت څو مجاهدین ورونه دلته به د دې مقبرې وي، د شمال ورونه مقبرې به هلته په جنوب کې وي. دغه یو تر بله د تعاون مینه چې کومه وه دا یوه اسلامي او ملي مینه وه. دغه مینه که موږ متعهده وساتو، کلکه وساتو، بیا هیڅوک په موږ باندې نشي کامیابېدلی د الله په فضل و نصرت باندې. په پای کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې غوښتنې یې یادداشت شوي د نظام د وس په حدود کې به اجراءات ترسره شي او علي قدر شیخ صاحب ته به هم راپور وړاندې کړي. تر بلخ وروسته ښاغلی خلیفه صاحب د جوزجان په لور وخوځېد او مخکې تر دې چې د یاد ولایت ودانۍ ته لاړ شي د لیلي دښتې په لور وخوځېد. هلته په رسېدو یې د مازدیګر لمونځ ادا کړ، د قرآن کریم تلاوت یې وکړ او د شهیدانو ارواحو ته یې دعا وکړه. قدرمن خلیفه صاحب وویل د لیلي دښتې شهیدان د اسلام نومورکي سپاهیان دي چې مظلومانه شهیدان کړل شول. د اسلام د شهیدانو د ستره قافله یوازې یو نوم لري او هغه د دښتې لیلي شهیدان دي. د دوی سپېڅلیو وینو د هغوی د قاتلانو ګریوان ونیوه، ذلیل او رسوا یې کړل. دې قاتلانو سره به د الله جل جلاله سخت حساب هم کیږي. دا جنگي جنایت په تاریخ هیر نه کړي. خلیفه صاحب د هغه ځای د حرمت د ساتنې په پار د یوه دیوال د راتاوولو لارښوونه وکړه. هلته یې د یو مینار او جومات د جوړولو برنامه تایید کړه او مالی مرسته یې وکړه. د لیلي دښتې د شهیدانو تر زیارت وروسته یې د جوزجان ولایت مقام په تالار کې د چارواکو، علماو، قومي مشرانو او عامو خلکو په ګډون جوړه شوې غونډه کې برخه واخیسته. نعره تکبیر. د غونډې په پیل کې حافظ نور الله د جوزجان د خلکو په استازیتوب خلیفه صاحب ته ښه راغلاست ووایه او د هغه سفر یې خلکو سره د حکومت د پیوستون د ښې بیلګې په توګه یاد کړ. حافظ نور الله وویل د جوزجان خلکو په سختو شرایطو کې د اسلامي امارت ملاتړ کړی، خو لله الحمد سولې او یو داسې سکون ته ورسېدو چې دا د خپل مشران په خپلو ولایتو او ولسوالیو کې له نږدې وینو. جبهاتی را جور کردن، گروه و دلگایا را جور کردن، هم از برادرای پشتون و ازبک و ترکمن یا هزاره یا اینجا کسایی که برادرای عرب، کسایی که در ولایت جوزجان زندگی میکنن، واقعا وفاداری مخلصانه امارت اسلامی افغانستان را کردن. د جوزجان والی ګل حیدر شفق وویل خلیفه صاحب ته ښه راغلاست وایو او زیاته یې کړه د امارت مشران د قدرت غوښتونکي نه دي بلکې ټول د اسلامی نظام پلي کول غواړي. این مردم چوکی پرست نیستند، این مردم حکومت پرست نیستند، این مردم طلبگار یک نظام اسلامی در کشور خود هستند. ورپسې د بلخ والی محمد یوسف وفا خبرې وکړې. د وویل د اسلامی نظام ټینګښت زموږ د شهیدانو خوب و چې نن د یو واقعیت په توګه موږ ته امانت را پاتې دی. شل کاله پر دې نظام باندې ډېرې سختې قربانۍ شوي دي چې هغه مجاهدین او علما کرامو، قومي مشرانو او ټول ولس په دې قربانۍ ورکړي دي. دا داسې نظام نه و د هر چا قرباني ورکړي، ځکه دا داسې اشغال و چې ټوله دنیا سره ملګري وه. هغه څوک عملي، څوک په کومک، څوک په پیسو، څوک په پوځ، په هره معنا ټوله دنیا ملګري وو او زموږ داخلي همکاران هم ورسره ملګري وو. خو الله پاک د الله نصرت راغلی، د ولس په قربانۍ دا مات شول. نو اوس د علماو مسؤلیت دی چې علما شرعي نظام نافذ کړي، ځکه په شریعت علما پوهېږي. دا د علماو مسؤلیت دی او د قومي مشرانو او د پوهنتونونو د استادانو او د نورو قومونو د مسؤلینو باید دا د امارت اسلامي سره دا ټول قومونه وصل کړي، دا نظام یو موټی کړي. د غونډې په پای کې خلیفه صاحب د غونډې ګډونوالو ته د فتح مبارکي ورکړه او د شهیدانو کورنیو ته تعزیت وړاندې کړ. د وویل د افغانانو دښمنانو غوښتل چې هیواد وویشي، خو موږ په خپل منځي وحدت، ایماني قوت او ملي مینه وتوانېدو چې د دوی دسیسې شنډې او افغانستان په یو غښتلي احساس متحد سره پاتې شي. دا یو د خوشحالۍ ځای دی چې د دنیا دښمنانو ډېرې توطیې دسیسې جوړې کړې چې افغانستان په داسې یو فتنه امتحان کې راګیر کړي چې شمال او جنوب او غرب او شمال و مشرقي دا په مختلفو جزیرو باندې تقسیم کړي. ولله الحمد
دا یو مسلمان ملت دی، یو په خاوره مین ملت دی. الحمدلله چې نن دې ټولې مغرضې کړۍ بدې کړۍ چې کومې دي خپلې کډې زموږ د ملک نه وکړې، د وجه چې شوه دا ثابت موقف ثابت عزم و. دغه راز یې د هیواد تیر 40 کلن وضعیت ته په کتنې کې وویل د شمال خلکو د افغانستان د وحدت او خپلواکۍ لپاره کمسارې قربانۍ ورکړي دي. ځکه خو چې زه دلته راتلم د شیخ صاحب له هدایت او سلامونو سره راغلی یم او تاسې ته یې د خاصې پاملرنې غوښتنه رانه کړې ده. همداراز یې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې امارت د عفو پر شرعي وعده او ملي قول ولاړ دی. من حیث د حکومت هیڅ کله دا مسله نه ده نقض شوې او که هر چا خودسرانه کوم کار کړی وي محاکمو یې لاس لنډ کړی دی. موږ حتی د تیر انقلاب کسانو ته د دښمن لا څه چې د مخالف خطاب هم نه کوو. هغه ورونه هغه خلک چې دوی د یرغل سره همکاري کړې ده ورسره په ملګرتیا کې درلودي وي، دوی دپاره علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله عمومي عفو اعلان کړې ده. الحمدلله موږ تاسو اسلامي او ملي ژمنه ده وعده ده زموږ مشرتابه چې کړې ده تاسو به یوه بېلګه نه لرئ په دې 4 ولایتو کې چې چا نه انتقام جویي او انتقام اخیسته شوی وي، اما که چا خودسرانه عمل کړی هغه محاکمو ته راکش شوي دي. قدرمن خلیفه صاحب زیاته کړه ځینې د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي. شمولیت هغه مهال رامنځته کیږي چې اعتماد ورغېږي او د وخت په تېرېدو سره به دا هیله هم ترسره شي ان شاء الله. زموږ هدف هم دغه دی چې په دې اول قدم کې تر بیا رغونو تر ټولو کارو تر حکومتولۍ نه دا راته مهمه ده چې د افغانانو اعتماد موږ په ځای کړو، اعتماد سازي وکړو، د فاصلې ختم کړو. د اعتماد د جوړولو نه راوروسته خود به خوده شمولیت راځي. په پای کې سرپرست وزیر خلکو ته هیله ورکړه چې دا پرمختللي هیوادونه په یوه ورځ میاشت یا کال دې ځای ته نه دي رسېدلي. سختۍ یې لیدلي خولې یې تېو کړي دي. موږ ته به دا لارې هم هوارې شي او یوه ورځ به له دې ټولو اقتصادي سختیو وتلي یو. د جوزجان په ولایت کې تر یوه ورځ دمې وروسته خلیفه صاحب د سرپل ولایت سیمه ییزو چارواکو، علماو، قومي مشرانو او د خلکو استازو په غونډه کې ګډون او وینا وکړه. د سرپل ولایت معاون محمد نادر حقجو د خلیفه صاحب د سفر له امله مننه وکړه او سرپل ته ورتګ او هلته له خلکو سره لیدل یې د امنیتي وضعیت د ډاډمنتیا قوي دلیل وښود. حقجو زیاته کړه 100% کې امنیت ټینګ شوی. د استقلالیت په درشل کې د لوی شکر ځای دی چې مشران مو کورونو ته په پوښتنه راځي. که الحمدلله امروز من شما از چنین شخصیت‌ها که صداقتشان، عدالتشان و للهیتشان و اخلاصشان برای تمام دنیا ثابت شدگی هست. امروز من شما میزبان دارین از چنین شخصیت‌هایی میکنین. این بسیار یک نعمت عظما هست. خلیفه صاحب دې غونډې ته په وینا کې وویل بهرنیانو ملي وحدت ته زیان ورساوه او بې اعتمادي یې جوړه کړه، خو زموږ د ولس د ملي عزم په نتیجه کې د وخت واکمنې امپراتورۍ او د نورو یرغلګرو هیوادونو لښکرونو ماته وخوړه. هم ازادي ترلاسه شوه او هم هغه وحدت بیرته راژوندی شو چې د اسلام مبارک دین او د افغانستان تاریخ یې راښودلی و. موږ د نوي حکومت د امارت اسلامي راتګ په داسې حالاتو کې چې د ناټو د امریکا ممتاز واکمن قدرتونه چې د هغې سره د دنیا قوتونه عاجز وي، خدای جل جلاله د خوارو غریبو د افغانستان ملت په برکت سره او د دې کلک عزم سره دوی راته مات کړل او موږ ته مخکې د اعتماد سازۍ لپاره چې دښمن زهر دلته پاتې شوي دي. حکومت ته د خلکو د مشورو او وړاندیزونو د ورکولو اړوند یې وویل. د وطن د آبادي او نظام د استحکام په خاطر کومې مشورې او وړاندیزونه چې لري راسره شریک کړي. موږ خوشحالیږو. د امیرالمؤمنین صاحب مربوط مسایل به تر هغوی ورورسوو. هیڅ چاته د زورواکۍ اجازه نه ورکوو او نه باید حاکم له واکه غلطه استفاده وکړي. زه چې شمال ته مې سفر کوو جناب علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله راته هدایت وکړو چې زما سلام به د شمال وروڼو علماو مجاهدینو
ولسي خلکو مطرحو مشرانو ته ورسوئ. د دوی سره به تاسو د نږدې نه هغه ضرورتونه مشکلات چې دوی ورسره مخامخ دي هغه د دوی د خپلې پیشنهاداتو له مخې د خپلې مشورې له مخې موږ ته وسپاري، موږ به امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله ته وسپاري. هغه به انشاءالله موږ وخت په وخت د هغې د اجرا کولو کوشش کوو. د کورنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ د جوزا 18مه فاریاب ولایت ته سفر وکړ. هلته یې جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا وکړه. د فاریاب ولایت والی شعیب محمد رسالت د خلیفه صاحب سفر نیک اقدام او د فاریاب ولسونو لپاره ویاړ وباله. نوموړي وویل زموږ مشران نیکان دي او زموږ سیمو ته د نیکو خلکو راتګ د برکت او سعادت سبب ګرځي. د فاریاب ولایت مجاهدینو هم لکه د نور افغانستان د مجاهدینو په شان بې مثاله سرښندنې او قربانۍ ورکړي. قبل از با وجود آمدن امارت اسلامی در افغانستان چی در زمان گذشته و بعد از تحولات در افغانستان شرق با غرب وصل نبود، جنوب با شمال وصل نبود. ملک الطوایفی و دیگر ظلمها و استبدادهای فراموش ناشدنی را این ملت گذشتاندن و تیر کردن. امید و توقعی را از امرا و زعیمایی که فعلی ما داریم داشتن که نظام اسلامی بیاید، همه ملت افغانستان در زیر چتر و بیرق نظام اسلامی زندگی کنند که اینمی نعمت الله تبارک تعالی برای ملت مظلوم افغانستان عطا کرده. د غونډې یو بل ګډونوال محمد حسن د علماو شورا مرستیال په خپله وینا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو حدیث په استناد وویل امارت هغه وخت د خلکو اعتماد حاصلولی شي چې کار وکړي، کار د کار اهل ته وسپاري او د بیارغونې پروګرامونه په طرح او تطبیق وطن ورغوي. اعتماد سازی وقتی می شود که کارها را وظایف را به اهل سپارده شود، به هر اداره‌ای که مراجعین مراجعه بکند راضی شود. د غونډې بل ګډونوال عبدالعلي سعید د هغې ورځې یادونه وکړه چې په یوه ورځ 50 کسان شهیدان شوي وو او حاصله شوې ازادي د همداسې مجاهدینو د وینو ثمره وبلله. نوموړي د فاریاب ولایت ولسوالیو ته د غځېدلو لارو د پخولو غوښتنه وکړه. موږ تاسې د فاریاب په ولایت کې په یوې شپې باندې د ډېرو شاهدان یو. ډېرو ملګرو ته معلومات شته. موږ په دروشبو کې د فاریاب په ولایت د قیصار په ولسوالۍ کې د خوږکندو په کلي کې چې درې شپې داسې پی در پای چاپي وول شوې تقریبا موږ د 50 تر 80 پورې شهیدان ورکړل په یوې قریې کې. نو دا نظام موږ تاسو ته په وینو باندې راغلی دی. د غونډې یو بل ګډونوال قومي مشر عبدالقدس د قوشتېپې کانال پروژې ته هیلهمندي وښوده چې په اکمال به ځمکې خړوبې شي او د خلکو په ژوند کې به مثبت بدلون راولي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د فاریاب ولایت ولسونو ته سلام ووایه او د شهیدانو وارثانو ته تعزیت وړاندې کړ. خلیفه صاحب وویل د فاریاب خلکو هم د نورو افغانانو په څیر د هیواد د ازادۍ په ګټلو کې ونډه اخیستې او د مجاهدینو اتلولۍ او قربانۍ به د تاریخ د زرینو پاڼو برخه وي. یرغلګرو هڅه کوله زموږ خلک جلا کړي، نفرتونه او فاصلې پیدا کړي، ځکه چې زموږ له اتحاده ډارېدل. والحمدلله دا وحدت چې د ایمان او عقیدې پر بنیاد وو ټینګ پاتې شو. ټول په خپل اقوام او ولسوالۍ ولایتو کې باید موږ تاسو دا متحد نظر وساتو چې نور بیا موږ د فکر ته ځای ورنه کړو چې زه د جنوب یم د شمال دی، دا د شمال دا د مشرق دی، نه ټول الحمدلله یو ورونه یو کور. قدرمن خلیفه صاحب د جهاد سختې ورځې یاد کړې او ویې ویل زموږ د یو شهید ورور جسد دی چې د کور انګړ ته راوړ. مور مې غوښتل د تابوت سر پورته کړي چې د خپل بچي وروستي دیدن وکړي. ما ورغږ کړ مورې زوی دې په داسې حالت کې نه دی چې ته یې وپېژنې. دا سختۍ یوازې پر موږ نه د دې مجاهد ولس ډېرو دردمنو کورنیو تجربه کړې. که موږ هغه وینې او قربانۍ هېرې کړې خیانت به مو کړی وي او رب جل جلاله به سخته سزا راکړي. زموږ په خپل کور کې شهدا یو ورځ راوړل، موږ شهید ورور وو، بیا موږ والدې شریک وو، زه د شهید جنازه ګورم. موږ ته چې پته نه لګي چې کوم یو تابوت دی د شهید، معلومات نه راته کېږي. د هر شهید مور چې دا د غمره درد او تکلیف لیدلی دی،
بیا هم که زموږ د خیانت او شخصي فکر وساتو خدای تعالی موږ ته سخته سزا راکړي. خلیفه صاحب وویل امیر المؤمنین ته د بلخ، کندهار، بدخشان، فاریاب او پکتیا فرق نسته. هیڅ مجاهد په دې باور نه دی او دا فاصلې د خپل عقیدې او ایمان په زیان بولي. په پای کې د خلکو وړاندیزونو او عرایضو ته د رسیدګۍ ژمنه وکړه. د فاریاب ولایت چې کوم عمده ضرورتونه مشکلات دي د بیا رغونې په برخه کې، انکشافي برخه کې تاسو هغه سره توحید کې ولایت سره په ګډه موږ ته راکړئ. انشاءالله موږ به جناب علي قدر امیرالمؤمنین صاحب سره دا شریک کړو. موږ پوره کوشش سره کوو په دې کې چې دا کارونه تاولیت ورکړو. د فاریاب ولایت څخه تر راګرځېدو وروسته د کورنیو چارو وزارت سرپرست د روان کال د جوزا په 19مه د بلخ ولایت د څیرمه د تاریخي جنگي کلا څخه لیدنه وکړه. ښاغلي حقانی وویل د دې تاریخي کلا ساتنه دې وشي او باید دلته شوي جنگي جنایتونه د تاریخ له حافظې ونه وځي. دا دیوالونه باید په همدې حالت ولاړ پاتې شي چې نورو نسلونو ته د 2001 کال د مظلومو شهیدانو کیسې وکړي. د جنگي کلا تر لیدنې وروسته قدرمن خلیفه صاحب د سمنګان ولایت په لور وخوځېد او د دې ولایت په تالار کې د علماو، د پوهنتون استادانو، قومي مخورو او مجاهدینو له ترکیبه جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. د سمنګان د علماو شورا رئیس محراب الدین عرفان د خلیفه صاحب سفر د خلکو او چارواکو د همغږۍ وسیله وبلله او وی ویل الحمدلله ولسونه له امنیت څخه ډیر خوښ دي او د مجاهدینو د قربانیو نتیجه ده چې خدای کامیابی راکړه. الحمدلله امنیت به تماما معنا تامین است و همچنان تطبیق قوانین برای همگان به یکسان الحمدلله تطبیق میشه. د غونډې بل ګډونوال او قومي مشر حاجی نجیب وویل د سمنګان په ساحه کې سل په سل کې امنیت دی. موږ د کورنیو چارو وزارت له رهبري مننه کوو او هیله لرو چې په دې ولایت کې د درېدلیو پروژو نیمه پاتې چارې بشپړې شي. د ولایت مرستیال دادخدا خادم د جهاد ښې او سخت خاطرې یاد کړې. در زندان پلچرخه 3 تن از یاران و اندیوالان و برادر ما که اعدام شدند سپس روز اول نید، روز دوم، روز سومش تحت قیادت امارت اسلامی یقین داشته باشین انتقام شهدا را گرفتن. با واقعا جای افتخار است، جای شکر است که امارت اسلامی به خود یک رهبر، به خود یک قیادت، به خود یک زعیم دارند. خلیفه صاحب وویل دا نظام د مجاهدینو دی. هر مجاهد د شهادت تر ژوند لوړه مرتبه لري او د قرآن کریم د آیات مطابق مرګ نه بولي. نو داسې پیښې د اسلامي نظام د پایښت په لار کې د هیڅ مشر او کشر په هیلو او مورال اغیز نه کوي. د ملک اصلي وارثان دغه خلک دي چې نن موږ تاسو په ټغر سره ناست یو او یو وحدت اتفاق مو وساتو، دا تفریقې مې ختمې کړې. دا وارثان دي 20 کاله دوره د جهاد یا نیمه پړۍ د جهاد دوره هم تېره کړه، تر خپل موقف یې تېر نه کړلو. د خپل عارضي امامیتو د هر څه د مال او د دولت دفاع مو وکوله. اصلي وارثان دغه خلک دي. خلیفه صاحب وویل ټول مجاهدین لګیا دي کار کوي. د ولس خدمت د ټولو هیله ده، خو په مالی لحاظ دومره غښتلي نه یو چې د خپلو ارزوګانو په اندازه دې وطن ته خدمت وکړو. تیر جمهوریت دنیا په رسمیت پیژندلی وو، مرستې ورسره کولې، حتی د افغانانو شتمنۍ یې کنګل کړې، مګر بیا هم برکت شته. الله جل جلاله به مو له دې امتحان سره لوړې وباسي. دلته که تاسو فکر وکړئ تعامل په وجه تیر جمهوریتونه چې کوم جمهوري نظام او ټولو دنیا په رسمیت پیژاندو، د ټولو دنیا پیسې ډالر ورسره وي، پوجونه ورسره وي، خو برکت نه و. الحمدلله نن موږ رسمیت نه لرو خو برکت لرو. ښاغلي حقانی وویل موږ چاته پیغور نه ورکوو، په هغوی چې دلته بهرنیان راوستل استقلال او وطن یې معامله کړل. هغوی د دې خاورې د وراثت دعوه نشي کولی. موږ په چا تنقید اعتراض نه کوو. هغه څوک چې دلته بهرنیان راولي ملي منافع، اسلامي منافع په بل چا پلوري، دا به څنګه د وراثت دعوه وکړي؟ الحمدلله د ملک اصلي وارثان دغه خلک دي چې نن موږ تاسو په ټغر سره ناست یو او یو وحدت اتفاق مو وساتو، دا تفریقې مې ختمې کړې. دا وارثان دي 20 کاله دوره د جهاد یا نیمه پړۍ د جهاد دوره هم تېره کړه، تر خپل موقف یې تېر نه کړلو.
د خپل عارضي امامیت او د هر څه د مال او د دولت د پام وکوله اصلي وارثان دغه خلک دي. خلیفه صاحب د امیر المؤمنین له لوري بیا د عفو پر تعهد ټینګار وکړ او زیاته کړه که کوم څوک د امیر له فرمانه بې اطاعتي کوي محاکمه او مجازات کیږي. اسلامي ژمنه علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله دوی ته ورکړې ده. د هغې ژمنې له مخې تاسو وګورئ من حیث امارت چیرته چا د چا نه انتقام اخیستی خامخا یو خودسرانه عمل به شوی وي هغه بیا عدالت او محکمې ته راکړ شوي دي. د سمنګان ولایت کې تر نیمې ورځې تم کېدو وروسته د بغلان ولایت وار و چې د یاد ولایت د شهیدانو تعزیت شوی وای. د امیر المؤمنین حفظه الله پیغام مجاهدینو او خلکو ته اورول شوی وای. د بغلان والی مولوي عبدالرحمن بغلان ته د خلیفه صاحب ورتګ لوی امتیاز وباله او ویې ویل د بغلان د خلکو شل کلنه جهادي مبارزه بې سارې ده. زه ټولو ګډونوالو ته سپارښتنه کوم چې شته ستونزې او د حل لارې خلیفه صاحب سره شریکې کړي. الحاج خلیفه صاحب زموږ ستاسې ولایت ته راغلی دی او دا د ده راتګ دلته موږ تاسو ته یو عظیم نعمت دی او موږ تاسو باید د ځان دپاره یو لوی فرصت وبولو او یو لوی نعمت وبولو. نو اوس محترمو دلته به ملګرو ترتیب جوړ کړی دی، څو علما به خبرې کوي، څه متنفذین به خبرې کوي، څو ولسوالان یا مسؤلین به خبره کوي. اسلامي امارت خپل نظر ورکړي چې د دې زما دا نظر دی، زموږ د دې ولس د ملت دا نظر دی که اسلامي امارت دغه کار وکړي نو دا د اسلامي امارت د اسلامي نظام د بقا او د قوت ذرائع دي. ورپسې ولسي مخور ډاکټر عبدالغیور اندراب وویل عامه خدمات، عدالت، ستونزو ته پر وخت رسیدګي، د خدماتي سکتورونو پراختیا او د مؤثریت زیاتول هغه سرچینې دي چې اسلامي امارت به د بریالیتوب تر وروستي حده ورسوي. سپاس فراوان از دولتداری خوب، از منجمنت خوب، از نوآوری خوب، از مدیریت خوب امارت اسلامی در افغانستان ما تشکری میکنیم. وقتی که اهداف گفته شود اصلاحات به وجود میآید. د کورنیو چارو سرپرست غونډې ته وویل ستاسې خبرې، وړاندیزونه او ستونزې مې واورېدې. مسؤلینو سره به شریک شي او د نظام د وس په حدودو کې به رسیدګي ورته وشي انشاءالله. لکه نور افغانستان د بغلان ولایت مجاهدینو هم سخت شپې ورځې تېرې کړې. زموږ او تاسې ټول جهاد دی الله جل جلاله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. زه هم یو مجاهد یم، ستاسې د پښو خاورې یم. امیر المؤمنین حفظه الله ورته هدایت وکړو چې ته ولاړ شه د ولایتو باندې وګرځه. ما طرف نه ټولو مجاهدینو، ولس ته، علماو ته، متنفذین ته ما سلام ورسوه. د فتح مبارکي ورته ووایه، د شهداو تعزیت ورته وکړه، ورته ووایه چې کوم مشکلات مې وي، کوم ضرورتونه مې وي، تاسو د یو پیشنهاد په شکل باندې ولیکئ، موږ ته یې راولېږئ، موږ به حتی الامکان خپله واسطه سره وکړو په دې باندې دا کومک به در سره وکړو. زه هم د تاسو سره ځان یو برابر بولم، تاسو نه ځان باندې نه بولم. خدای پاک دې موږ ته د کامل ادب او د تاسو د محبت توفیق نصیب کړي. ښاغلي حقاني وویل د انګریزانو او روسانو په مقابل کې تر بریا وروسته د شریعت په نفاذ کې ناکامي راغله. خو لله الحمد اوسني جهاد ثمرې د یو سوچه اسلامي نظام په شکل کې وینو. الله تعالی په داسې سپېڅلي نظام نازولی یو چې د نظام په راس کې مو یو عالم دی. د امیر المؤمنین د علمي او سیاسي بصیرت نتیجه وه چې په یو جنگي او انقلابي حالت کې به هم هره پریکړه د شریعت په تله کې تلل کېده. بدبختانه چې زموږ د احزاب او تنظیمولو وجې موږ یو سپېڅلی پاک او زعیم نه درلودو او خپلمنځي جنګونه ګډوډۍ رامنځته شو. ازادي مو وګټله خو اسلام او شریعت مو تطبیق نه کړو. اوس د خوشقسمتۍ د نیکبختۍ علامه د افغانانو دپاره دغه ده چې خدای جل جلاله یو پاک سپېڅلی نظام رامنځته کړو، هغه د مسلمانانو مجاهدینو په وینو باندې، په برکت باندې چې دغه نظام د علماو په رهبرۍ او قیادت کې راغی. المؤمنین حفظه الله چې کوم ثابت موقف ونیو، موږ به چې هر څومره فشارونه په موږ باندې راغلل او د ده سره به مشاري کړل، ده به د مجاهدینو نظر یو ځای غوښت، د علما کرام نظر به بل ځای غوښت، د متنفذینو نظر به بل ځای غوښت،
بیا به په آخر کې علما کرامو ته دغه فیصله لېږله چې تاسو د شریعت په لابراتوار کې وګورئ. اوس الحمدلله ثم الحمدلله چې خدای جل جلاله سپېڅلې ازادي م راکړه، یو داسې قیادت خدای راکړو چې په سر د دې کې یو تکړه دیني عالم ده، یو شیخ حدیث ده، یو شیخ القرآن ده. تر بغلان وروسته د کورنیو چارو وزارت سرپرست د تخار ولایت ته لاړ او هلته د یاد ولایت په ودانۍ کې جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. د تخار والی مولوي ضیاء الرحمن مدني وویل تخار له پخوا د علم او جهاد مرکز پاتې شوی دی. دلته محدثین، قاریان او فقها تیر شوي دي. د مثال په توګه د ابو سلیمان طالقانی نوم واخیست چې د همدې سیمې لوی فقیه و. ښاغلي مدني په یاد ولایت کې د سړکونو، لونو، ښوونځیو او روغتون د جوړولو غوښتنه وکړه. از وقت صحابه کرام تا به این وقت تخار باستانی مرکز علم، مرکز سیاست، مرکز مجاهدین بوده و هست. تخار خانه ابو سلیمان طالقانی بود که از جمله محدثین وقت بود که وقتی که بند کوکچه اگر جور شود و لکها جریب زمین آبی میشه، هم به طرف دشت قلا و هم به طرف ولسوالی ارچی. در پوهنتون ولایت تخار که تقریبا چیزی کم 2000 جریب زمین اساحه داره، کلیه طب نداره. همه ملت تخار و استادای پوهنتون این توقع از امارت داره باید که کلیه طب در اینجا فعال شود و بخش ماستری اما اسبابش مهیاست باید اجازه داده شود. خلیل احمد فخری د قومي مخورو په استازیتوب وویل په تیرو نظامونو کې زموږ د تخار 555 فرقه وه چې په وروستیو کې د دفاع وزارت لخوا په لوا تبدیله شوه. موږ غواړو چې بیرته فعاله او په کور ناس مجاهدین او مستعد کسان پکې وګمارل شي. تخار در جمعی از تشکیلات نظامی دارای یک فرقه منظم و فعال بوده که به نام فرقه 555 ثبت راجستر پیلان شده وزارت دفاع ملی بوده، ولی متاسفانه در این اواخر تشکیل فرقه نابود تنها به یک لوا تبدیل شده. قاضي عنایت الله د والي د وړاندیز په تاییدولو سره غبرګه کړه موږ د نظام حمایت کوو. شرعي حکم دی چې له علما او اهل خبره کسانو سره مشوره وشي. بنان در اسلام شورا یک اصل مهم است. حسن بصری علیه رحمه مهربانی میکند که حکام و یا زعیمی که از اهل خبره و دانشمندا مشوره نگیرد معزول کردن او واجب است. ما خدا را سپاسگزار هستیم که بزرگای امارت اسلامی افغانستان بخصوص بزرگای اراکین ولایت تخار با اهل خبره و دانشمندا مشوره میگیرن و با اونا مشوره میتن. وروسته د تخار امنیه قمندان مولوي نصر الله حذیفه وویل د خپل مشرانو د لیدلو ارزو مخته قبول کړه. زموږ ترمنځ الحمدلله خامخږي موجوده ده که د ماوراء کوچکي سیمې د اتو ولسوالیو د لارو جوړېدو ته پاملرنه وشي د خلکو ډېرې ستونزې ورسره حل کیږي. ملت شریف ولسوالی‌های ماورای کوکچه که 8 ولسوالی هستند به شمول ولسوالی بهارک و خوجغار ولی سرکشان نهایت خراب هستند، نهایت اشدن زوره داریم. اگر ما امروز همینجا حرکت بکنیم در ولسوالی چایک بریم، چایک یک ولسوالی ولی تخار هستند ولی از همینجا ما در کابل میرسانیم. این همین مشکلات اشدن داریم از بزرگای خود، از رهبرای خود. این همین تقاضای ملت شریف ولی تخار هستند که سرک ماورا او جوړ شو. په پای کې خلیفه سراج الدین حقانی وینا وکړه او ویل افغانستان د آسیا زړه دی، زړه شمال او جنوب نه لري، ټول یو ځای ترځيږي. افغانستان به خدای جوړ کړي خو د فکر جوړولو ته ډیر ضرورت دی. که مو د ملي وحدت فکر جوړ نه کړای شو همیش به په جنجالونو اخته یو. یو ملي او اسلامي فکر د افغانستان د دردونو دوا ده. ځینې خلک چې بهر ته تللي د اکثرو نیمې کډې دلته پاتې دي. هغوی باید ډاډه زړه بیرته راستانه شي. دلته زور زیاتی نشته. له هغه خلکو دې پوښتنه وکړي چې د دوی اعتماد ورباندې کیږي. اسلامي امارت د شیخ صاحب حفظ الله د عفو فرمان ته ژمن دی. افغانستان چې د اسیا زړه یادېږي، زړه چې د جنوب او شمال نه لري او د زړه لړزه چې دا د ټولو شریکه ده. وطن به خدای جوړ کړي. موږ تاسو لپاره
فکر جوړول، زړه جوړول دا مهم دي. فکر او زړه چې جوړ نه وي، وطن که آباد وي بیا هم نه آبادېږي، دا بړنګ وي. وطن که موږ په قومي تعصب، ژبني تعصب، سمتي تعصب تقسیم کړو، دا ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، بس موږ به همیشه په جنګو اختلافات اخته یو. خارج ته تللي افغانان وروڼه چې کوم دي اکثره نیمایي کورونه دلته لري او دوی په دې واقعاتو باندې خبر نه چې څه واقعیتونه دلته روان دي. د هغې اطمینان او تسلي ضرور ده، دوی ته دعوت ورکول ضروري دي. که هر چا په اعتماد کېږي موږ دروازې ورته خلاص. خلیفه صاحب د امیر المؤمنین لخوا ورته وویل شیخ صاحب موږ ته په تاکید ویلي چې له زندانیانو سره ډېر نرم چلند وکړي او په محاکمو کې د عدل تطبیق باید وشي. بیا یې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې او د علیقدر شیخ صاحب د هغه فرمان یادونه یې وکړه چې د ښځو د میراث حق په ورکړه حکم کوي. په بدو کې د ورکولو ممانعت شوی او دې ته ورته د میرمنو د نورو حقونو د تامین امر شوی دی. او د مشرتابه دغه هدایت دی چې د بندیانو شکنجې چې کومې دي تعذیبول او په قضا او محاکمو پرېکړه کې له ډېر احتیاط څخه کار اخیستلی کېږي. دا فیصلې چې دي ټولې سیاسي نه دي، شرعي دي. مخدره موادو پر رابطه باندې هیڅ سیاسي امتیاز در نه واخیست. حکم یې وکړو د مخدره موادو کښت یې بند کړو. ښځو ته میراث نه ورکولی کېدو، په جبر او په زور په بدۍ کې دی ورکولی کېدلې، وده کېدلې. دغه د دې ابرو عزت ټول خوندي نه و. دا یې ټول د فرمان له مخې دا ټول بند کړل چې تاسو اصلي حقوق د ښځو ته متوجه شئ. خلیفه صاحب په پای کې وویل ستاسې ستونزې او سپارښتنې مې یادداشت کړې، د نظام د امکاناتو په حدودو کې به رسیدګي ورته وشي. شمالي ولایتونو ته د سفر په لړ کې قدرمن خلیفه صاحب د کندوز ولایت ته لاړ او هلته یې په دایر شوې غونډه کې ګډون او وینا وکړه. قومي مخور سپینګیري ډاکټر عبدالستار د خلیفه صاحب سفر د کندوز ولسونو لپاره سعادت او د شهیدانو د ورثو د حال پوښتنه وبلله. نوموړي ډاکټر زیاته کړه کندوز په دوه انقلابونو کې د بې مثاله قربانیو شاهد پاتې شوی دی، نو د دې ولایت مجاهدینو ته باید په لوړه کچه د خدمت فرصت ورکړل شي. قربانیایی که مجاهدین ولایت قندوز چی در دور اول امارت اسلامی و چی در دور دوم جهاد بر حق ملت مسلمان افغانستان از هیچ نوع همکاری دریغ نکردند. قاری محمد سیرت د کندوز ولایت د پوهنتون رئیس وویل علمي مراکز د تحقیق نه بغیر خپلو اصلي موخو ته نشي رسیدلی. موږ په پوهنتون کې یو تحقیقاتي مرکز ته ضرورت لرو. همداراز د کندوز ولایت په زراعت د هیواد په کچه حساب کېږي. په کار د زون په سطح د زراعت یو پوهنتون ولرو. نو په کار ده چې د ولایت په سطح باندې که هغه ممکنه وي د زون په سطح باندې او که چیرې هغه هم ممکنه نه وي د مرکز په سطح باندې یو تحقیقاتي مرکز جوړ شي او د ټول افغانستان د پوهنتونونو نه هغه ناب محصلین، هغه محقق محصلین او هغه تکړه محصلین کال په کال مکتوبي وغوښتل شي، هغه ټول کړل شي تر څو د هغوی نه د نظام د ثبات په خاطر او د نظام د پیشرفت او ترقۍ په خاطر استفاده وشي. دا چې کندوز ولایت یو زراعتي ولایت ده او د پخوانه کندوز ولایت د افغانستان د کندو په نام مشهور ده، نو ضرورت ده چې په کندوز ولایت کې یو زراعتي پوهنتون ایجاد شي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خلکو د وینا او غوښتنو تر اورېدلو وروسته وویل ستاسې خبرې او وړاندیزونه مې واورېدل، څومره چې ممکنه وه لازم اجرات به ترسره شي انشاءالله. ما چې کله امیر المؤمنین حفظه الله ته وویل چې شمال ته ځم ډېر خوښ شو او راته یې کړل. ما هم غوښتل چې هلته لاړ شم، اوس چې ته روان یې زه به خپل تګ وځنډوم. خو هغه مجاهدو ولسونو ته مې سلام او درنښت ورسوه چې د الله جل جلاله د دین په لاره کې سخت تکلیفونه ولیدل. رب جل جلاله دې په خپل دربار کې قبول کړي. خو چې کله مې اراده د راتګ وکوله جناب علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ته مې حال ولګو چې زه اراده او نیت لرم د شمال طرف ته د سفر که د تا اجازه وي او څه هدایت وي. د مبارک راته ووایي چې ته د سفر نه مخکې ور کندهار ته راشه. بیا زه کندهار ته ولاړم. چې کندهار ته ولاړم ده راته ووایي چې زما خپله هم اراده شته چې زه هم شمال ته سفر وکړم. چې ته شمال ته ځې دا ښه شوه، له ما طرفه ولاړ شه. دغه ورونو د شمال مجاهدینو ته د شل کلنۍ فتح مبارکي ووایه، د شهدا او تعزیت مبارکي ورته ووایه او ورته په ضمن کې دا ووایه
چې تاسو ټول ارزوګانې تکلیفونه مشکلات مو په نظر کې دي، بیا هم که موږ ته تاسو کومه مشوره لرئ، کوم نصیحت لرئ، هغه راته ولیکئ د یو پیشنهاد له مخې، انشاءالله پاک به زه پوره خواري کوم. خلیفه صاحب وویل ما غوښتل چې له کندوزه پیل وکړم، خو د سفر اختتام مې دلته وشو. کندوز تل د باطل په مقابل کې د حق غر ګرځېدلی دی، چې کله هم د مظلومو مسلمانانو د نصرت غږ شوی تاسې وردنګلي دي. کله چې به په نورو ګاونډي ولایتونو کې د مجاهدینو همکارۍ او کومک ته ضرورت وو، نو زموږ غږ به د کندوز په مجاهدینو وو. دا ازادي چې پروردګار په موږ پیرزو کړه، دا سخته مبارزه چې مو وګټله، د همداسې سرښندنو او قربانیو نتیجه وه. کندوز غیرتمن ولسونه، مجاهدین ورونه، قومي مشران، صرف دغه دوره شل کلنې نه، هغه د تیر تحریک دوره د امارت، د پخواني جهاد دوره، په ټولو کې چې تاسو کوم امتحان ورکړی دغه ورونو دلته عنایت الله مولي صاحب دغه او ولي صاحب دغه ملګري مهرباني وکوله چې څومره تاسو یاد وکړو، د دې نه ډېر د ستایلو وړ یې، تاسو ډېر د تقدیر وړ یې. خو دغه نعمت چې کوم دی دا تاسو په ځان مه تماموئ، دا د خدای تعالی فضل دی په تاسو باندې چې خدای پاک همیشه دپاره د باطل په مقابل کې سپر ګرځولی یې، یو غری ګرځولی یې، د مسلمانانو دفاع په تاسو باندې کړې. په پای کې خلیفه صاحب خلکو نه خدای پاماني واخیسته او د کابل په لور وخوځېد.